دا غزل د مهرم ته که هر څو کوي اشنا ترخې ترخې خبرې ترخې خبرې زما کتاب کې بیخي نشته د غصې خبرې ډېر ښه سه منم فنکاره ستا د خیال له نزاکته لوګي منم فنکاره ستا د خیال له نزاکته لوګي راځه چې وکړو په حالاتو یو دوه درې خبرې منم فنکاره ستا د خیال له نزاکته لوګي راځه چې وکړو په حالاتو یو دوه درې خبرې او د اختصار د بلا ویره مې په زړه کې اوسي د اختصار د بلا ویره مې په زړه کې اوسي چرې مې اونه کړې جانان سره اوږدې خبرې ډېر ښه سره اختصار د بلا ویره مې په زړه کې اوسي چرې مې اونه کړې جانان سره اوږدې خبرې او زما ستا روغه د دې ښار زما ستا روغه د دې ښار بنیته کله زغمي زما ستا روغه د دې ښار بنیته کله زغمي څه په هنر منځته راوړي تېرې زړې خبرې قات به د علم او د پوهې اخر نور څنګه وي قات به د علم او د پوهې اخر نور څنګه وي د پوهې خلکو نه چې اورمه بیخي خبرې عقل وی پام زړه ته به هم نه وایي حال د مینې عقل وی پام زړه ته به هم نه وایي حال د مینې خلک بهر ته نه وباسي د پردې خبرې ریباره دا زه څنګه ومنم چې هیڅ نه وي ریباره دا زه څنګه ومنم چې هیڅ نه وي د حسینانو وي د سترګو اشارې خبرې او هغه چې تا راته ویل د چا نه کمه یم هغه چې تا راته ویل د چا نه کمه یم جواب مې اونمون تر اوسه د هغې خبرې او د درد په سړیکو کې مې روح واچوي ژوند راولي د درد په سړیکو کې مې روح واچوي ژوند راولي د بل له خولې نه واورمه خوږې خبرې مونږ عزت ورته معاف کړې مونږ بخلي وینه مونږ عزت ورته معاف کړې مونږ بخلي وینه مونږ پښتنو دي تل منلې د جرګې خبرې د دې سړي غرض که هر څه وي خو خوښ مې نه شو د دې سړي غرض که هر څه وي خو خوښ مې نه شو په رڼا ورځ راته کوي د تورې شپې خبرې څنګه به پوی څنګه به راټول شي دا خواره پښتانه څنګه به پوی څنګه به راټول شي دا خواره پښتانه د سر مازغره له تمام کړ دې یوې خبرې او مشتاق ځان مې تنه بیل تصور کړی نه دی تصور کړی نه دی تل مې دې کړی د دې چمو د کوڅې خبرې